السلام علیکم، زه یم سلمان خان. امید کوم چې تاسو ټول بخیر یمئ. چې د دې نننۍ ولاګ شروع کړو، زموږ سره اوسئ. او اوس ټیم د مانځه دی، د ماسپښینې بانګې ویلې دی او مونځ رانه م شوی دی، خو لیټ شوی یم. غلطي مې کړله، بس الله پاک دې معافي کوي. او اوس به کوو مونځ او د هغې نه پس به بیا ګورو. ولاګ شروع وشوه او نور به کېږي انشاءالله. اوس چې کوم دی نو ماشاءالله مونځ وکړو او بېګا مې نه ماسخوتني مونځ قضا کړی او خوب راله راغلی نو ډارې ګوده شوی وم. نو مونځ مې وکړو او اوس راووتم. او مونځ چې دی که نه نو په هېڅ حال باندې هم چې کوم دی هغه مه پرېږدئ، او هر څه کوئ خو مونځ مه پرېږدئ. او مونځ ډېره مزه کوي. اول یو چل وکړئ، کوم کس چې لکه داسې مونځونه لکه یو څو وکړي بیا قضا کوي که نه، نو اول 40 ورځو چیلنج وکړئ چې 40 ورځې به زه خامخا مونځ کوم، د هغې نه بعد به کوم او که نه خو لکه دا 40 ورځې به کوم. نو چې 40 ورځې تاسو لکه ریګولر مونځ وکړو که نه، نو د هغې نه پس چې کوم دی نو ستاسو نه به بیا مونځ نه قضا کېږي. او چې مونځ نه قضا کېږي نو داسې به یې لکه ستاسو نه چې څه ورک شوي یا داسې څه خالي خالي فیلینګ به وي که نه. نو دا یو میسج مې پکې درکوو. نو مونځ لکه چې دی په هېڅ حال مه پرېږدئ، او مونځ ډېره مزه کوي. په ځو کلي ته او یو ټریپ په لګو، په ګاډي کې به ځو. په یازه ته را ګاډی ونلې زده کوې مړه، دا خو زده که چېرته لازم نه ده چې زما سره ګاډی زه دې ګاډی زده کړم. مالداره خلک داسې که نه، څنګه زما سره هلیکاپټر دی فار اګزامپل، او نو ما له خو لازم نه ده چې زه به ماله به د هلیکاپټر چل لازم، زما سره به ډرایوران وي، زما ضرورت نه راځي. ښه بس دا وجه ده. له مالدارانۍ چخنه اواز تیز کوه، قط قط دې خیږي مالدار بیا به وایي که نه، وایي مالداره خلک چې دي که نه، نو هغه ګاډي نه چلوي، هغه سره ډرایوران وي. هغه اواز ورسره هم داسې کوي. نو لا مالداره شوی خو نه دی، خیال دې دی. ما درته ویلي وو او ما ورته وکړه. ګاډی راویستو، ځو به کلي ته. او دا چخن ناسره هم دی. څنګه چللی چخنه؟ چېرته ځې؟ بازار ته ځې؟ چکر لګې؟ ښه ماشاءالله. او ځو به اوس دغه حل دی نو چې کوم دی نو د کلي نه راواپس شو. او پیاز خان ناصر هم دی. پیاز څنګه چللی یاره؟ خیر دی اوس. خبرې لا تیزې کوه، مالداره شوی نه چې مالداره شوي بیا به داسې ورو ورو لګیایي. دې خوا سیند که پکې او دغه دی وایي چې لکه زه به هلیکاپټر اخلم او بیا به هغې کې زما ډېر څو هلیکاپټرې بالې. بس کله چې زه خو کامیاب شم، جز زه ناکامه شم، خلک پوه چې شی ډوزن دی. شی ډوزن دی. دی وایي هلیکاپټر به اخلم او بیا به زما سره په هلیکاپټر کې وی آی پي ډرایوران وي. تا به کوم ډرایور کا؟ په هلیکاپټر کې زه صرف ګاډی چلوم نو بس مړه به مې زده کړي که نه. به مې زده کړو که نه. او راچې به یې ګاډو ماڼله به یې راچې به یې زده کړي. څه د بختي رحمان په شانتې چې ته مونږ ته دا دغه پسخې هلیکاپټر کې پسخې. اوس په ځو کور ته. او چې کوم دی نو را روان یو کور طرف ته خو رالو، خو زموږ په دې لاره کې دا مسله ورانه ده چې ګاډی راشي مخې له جو بیا دا قیسه پیسه وي. نو دی چې دی که نه بله به اوس لار ورکړو. مالداره سړي ته موږ وایو چې ګیټ چالو کړي موږ ته. کوم دی نو رالو د کلي نه او ماشاءالله ماحول ډېر ټیټ دی. تاسو لیدلی شئ ځو پټي ته صحیح صاف دی. نن چې کوم دی موسم ټول وریځ دی، باران شوی دی ماشاءالله. تاسو لیدلی شئ ځمکه لمده ده او پټي مټي چې کوم دي نو هغه ماشاءالله ښکلې ټیټ اوبه شوي دي. او دا نظارې دي، دا یې ماشاءالله ګلونه دي او ټول سیسټم چې کوم دی نو دا دی ماشاءالله. هر څه شنه شوي دي، ګیودام اوبه شوي دي. دا پکې ناشپاتۍ دا چې وشوه که نه، دا به ستاسو دپاره ستاسو د مخې به شو کوو پکې چېرته انشاءالله که ژوندي وو نو بیا به یې تاسو ته ښایو. بره دې غر ته پکې سیند کوي، وریځ ده او دا لړه او دا دې نښترو له پاسه او هغه پیاز روان دی. ځو به بره باران شبه راله او بیا لاړه ماشاءالله. سیسټم ګل شوی دی. او اوس چې کوم دی نو دا سلاد شو کولو پټې سویل ته سلاد وشو کول پیاز ولاړ
اوس چې کوم دی نو سلاد چوکو او دا وشو کول ماشاءالله دا بلها شو کولی دي او زه پکې راځم که نه دا چې کوم دی نو نری نری ګلۍ ولیږي او اوس دا شلتالان چې چا اغوستی دی عاجزانانو به طبعي وشي الله پاک دې ور دی او نری نری دا ګلۍ خو ګلۍ ده که نه او دا نمونه حل دی نو الله دې خیر وکړي مونځ خو وکړو خو دیو پکې دا دغه هم تړلی یاره پردې تړلې دي د اعتکاف دپاره ما وی چېرته لا ورځې ورته شته حرام شه که راته پته وه نن چې لکه نن شلمه ده او دا ځای که نه دغه کړی دی پته نه لګي چې څو کسان به پکې کښېني که نه نو پته راته نه وه یار په دې خو ما ډېر فلاک جوړو په دې تړلو په دې قصه پیسه باندې خو ځه چې څوک کښېني یاره معلومات یې کوو چې څوک کښېني اعتکاف ته منځ کې د دې پردې غم مو پکې مو کو او مطیع الله یو کینی او یو چې کوم دی نو جواد کینی جواده تا او مطیع الله یې که نه دواګانې کوئ صحیح ده او بس نور دې الله خیر وکړي قاري صاحب ورته وایي چې لکه څوک مه پرېږدئ چې څوک ګپ ګپ لګوي نو هغې ته مه پرېږدئ قاري صاحب آیسکریم پکې جایز دی خو قاري صاحب وایي که څوک آیسکریم هم راوړي که نه نو لکه وایي به چې د اختر نه بعد به ګورو او جواد وایي چې لکه موږ خو خیال نه دی موږ خو پکې آیسکریم په دې دغه کې خو راواچو پې قاري جواده ایسې ده که نه ده انشاءالله دا ذکي جواد دی دا ذکي جواد دی